د ایران پاوځ وایي چې زر ډرون الوتکې خپلو ځواکونو ته سپارلې دي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د ایران پاوځ وایي چې خپلو ځواکونو ته زره تاکتیکي ډرون الوتکې ورکړي چې له رادار د پټېدو وړتیا او د سختو اهدافو د ویجاړولو پرمختللي امکانات لري. دا ډرون له 2000 کیلومتره تللی او ډېرې ټیټې هم تېرېدلی شي چې د الوت د دوام پر ډېره وړتیا سره بیره له پایل تر پایه کنټرول ته اړتیا هم نه لري. د ایران رسنۍ وایي چې دا ډرون د ځانګړو ماموریتونو لپاره په دغه هیواد کې تولید شوي او د اړتیا وړ سیمو او پوځي اډو کې به ځای پر ځای شي. د دې رسنۍ د راپور له مخې دغه هیواد د پوځ لوی درستیز عبدالرحیم موسوي او د دفاع وزیر عزیز نصیرزاده د ځمکنیو هوایي او سمندري ځواکونو مشرانو نن ایراني پوځ د دغو الوتکو د سپارلو په مراسمو کې ګډون درلود. د ایران دا ګام په داسې مهال کې دی چې په سوریه کې د خپل متحد بشار الاسد حکومت وپرځېد. پر غزه سربیره په لبنان او یمن کې هم دغه هیواد د ملاتړو ډلو حزب الله او حوثیانو پر ضد د اسرائیلو سخت عملیات دوام لري. همدغه ډول اسرائیلو تیر کال څو ځلې پر ایران هوایي بریدونه وکړل چې په مقابل کې ایران هم ځواب ورکړ، خو له دې سره ویل کېږي چې ایران په دفاعي برخه کې کمزوری شوی دی. خو د دغه هیواد د پوځ مشر حسین سلامي څو ورځې مخکې د دې خبرې رادولو سره وویل دومره وسلې جوړې کړې دي چې د ایښودلو لپاره یې ځای نه لري. نوموړي د پوښتنې په ډول زیاته کړه موږ په کومه برخه کې کمزوري شوي یو، اوس د توغندیو، اوبتلونو، ډرونونو او نورو برخو کې وړتیاوې زیاتېږي او د مهماتو ایښودلو لپاره ځای هم نور نه لرو.